سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان پیاوړی توپوهونکی اصغر افغان امریکا ته ځي. نوموړی به هلته د امریکا په یو لیګ کې لوبیږي، هلته به ښې لوبې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان امریکا ته ځي. هلته به نوموړی په یو لیګ کې لوبیږي چې نور افغان لوبغاړي هم ورسره دي. په امریکا کې ترسره کېدونکی لیګ پیل شوی نیټه د ډسمبر 19 نیټه ښودل شوې ده چې اصغر افغان به هلته د افغان پریمیم لوبډلې مشري په غاړه واخلي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان دغه خبر په خپله تایید کړی دی او په خپله رسمي فیسبوک پاڼه باندې خپور کړی دی چې دغه امریکا لیګ کې به لوبیږي او په دغه لیګ کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شتون لري چې ډېر غټ لوبغاړي پکښې لوبیږي. د افغانستان څخه دوه نور پیاوړي لوبغاړي هم ورځي دغه لیګ به ولوبوي، لکه عثمان غني، محمد نبي عثمان غني هم چې د افغانستان لپاره ډېر خوندورې په زړه پورې لوبې کړې دي. په دې وروستیو کې په ډېرو لیګونو کې لوبېدلی دی او اوس هم په لندن کې دی. نو د امریکا لیګ له بم ځي. دا رقم د افغانستان پیاوړی توپوهونکی الونډر محمد نبي به هم دغه لیګ ته ځي او هلته به لوبیږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو د فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.